السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتونیار ټي وي چینل ملګرو سلامونه مې قبول کړئ. نن به موږ تاسو بوزو د جبل نور سفر به درته ښیو او غار حرا ته به مرسو انشاءالله. موږ سره په ویډیو کې اوسئ. زما سره ملګری دی رحیل بھائی. رحیل بھائی موږ به اوس روانېږو که نه خیره انشاءالله اوس موږ خپله رواني کوو غار حرا ته او موږ به سټیپ بای سټیپ تاسو ته هغه منظر ښیو چې څنګه لاړو څنګه ورسو او انشاءالله الله دې اسانه بس څنګه چې رحیل بھائی ووایي سټیپ بای سټیپ چې لار کې موږ ته څه راځي په غر کې به تاسو ته ښیو. زموږ سره اوسئ ویډیو اخره پرې وګورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ رحیل بھائی دی، سیول انجینیر دی او روان یو بره غر ته خیجو دی چړایه کې غار حرا ته خیجو انشاءالله چې بره وخیجو نو بیا به تاسو ته دغه ښیو. زه اوس دا کیمره وروسته ورړوم. دا دې ځای پورې روډ دی او بیا بره چې کوم دی نو غر کې ختل دي هغه خلک به تاسو ته ښکاري روان دي. سیړۍ چالو شي دغه ځای نه. بس الله دې خیر وکړي چې رحیل صاحب په خیر خیریت سره بره ورسي. درو ورکې څه له ویله رسېدلی نه ټایم دی بیا کاونټ کړو. ټیکسۍ والا بس روان یو. سفر په بره چالو دی. دا سیړۍ دي ماشوم پکې خپلې اوبه خرڅوي. وګورئ رحیل صاحب څومره مزل مو وکړو؟ لږ تیز خو وایه د علي مه کنه. بس وګورئ 15-20 منټ مزل مو وکړو. دا غریب د خبرو نه پاتې دی. الله دې خیر وکړي. دا وګورئ بابا غریب چې دی هم د ډانګورۍ په صحاره باندې خیږي. د ډېرې اوږدې پوڼۍ دي تاو شوي را تاو شوي دي. ځای په ځای پکې چې دی نو د دمې ځایونه هم جوړ دي. په دې باندې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغسې خطې و. اوس پکې دا سیړۍ جوړې شوې او دومره سهولیات خو بیا هم ګران کار دی. هغه مخامخ دلته نه د حرم شریف کلاک ټاور ښکاري. دا لاندې ایریا د بلډینګونه دي. رحیل صاحب ولاړ دی ریسټ کوي. ماشاءالله دا وګورئ دا پاکستانی روډ چې دی واوره یې په اوږه کړې ده. بره غار حرا له واوره خیجئ. یقین وکړئ ډېر زیات مزل دی. د ده حوصلې ته حیران یم. بس الله توفیق ورکوي داسې خلکو ته. رحیل صاحب بیا ولاړ دی دمه کوي. رحیل صاحب دې خوا وګوره که نه. دا پکې تقریبا نیمه کې لار کې دغه کاکا چې دی شربت خرڅوي لګیا دی. تاسو کتی شئ لیمبان پراته دي. هغه پاکستانی ملګری وله واورې له دمه کوي. دا واوره د هغه لاندې ځای نه راخیجولې ده. هغه کورونه چې ښکاري هغه ګاډي چې ولاړ دي په اوږه باندې. ډېر ګران کار دی خو بس دا زمونږ د رحیل صاحب هم دعوه کوي چې زه دا راخیجولی شم. تاسو د کوم ځای رحیل صاحب؟ د ښایسته سوات دی. ولې بدرنګ سوات هم شته دی څه؟ خو ما وایي که یو بدرنګ دی یو ښایسته دی. ښه بیا صحیح ده. ما وایي که سوات کې 2 سواتونه یو بدرنګ یو ښایسته دی. منزل ته لږ رانږدې یو. دغه ځای نه به بیا په بره تاویږو. هغه بره د غر سر کې هغه جنګله غونې کې چې ښکاري هغه خیري چوټي چې ده نو دغه زمونږ خیري منزل دی غار حرا. انشاءالله چې هلته ورسو بیا هلته تاسو سره کیمران کوو. دا باب حرا ده. د غار حرا نه سړی په دې سوري کې په دې غار کې راوړي بیا خو غار حرا له ځي. دا ګورئ دا باب حرا ده او مخکې غار حرا ورته ښیو. دا اوس راورسېدو غار حرا ته او د جمعې ورځ ده. ډېر زیات رش دی په غار حرا باندې. دغه یو ډېر تنګ سوری دی د دې نه راتللی وي. دا وګورئ تاسو وینئ ډېر خلک داسې بره نه راځي. دا اوس نمبر له ولاړ یو
دا زموږ د غار حرا سفر ها ملګرو زموږ په دې اخیری کلیپ کې د څه ټیکنیکل مسلې د وجې خپل اواز نو راغلی دا د پاس اوس موږ ریکارډینګ کوو دا زموږ د غار حرا سفر او امید کوم چې تاسو به خوښ شوی وي که چېرې ستاسو دا خوښ شوی وي دا ویډیو نو دا شیر کړئ خپلو ملګرو سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ چې نور داسې تاریخي ویډیوګانې د سعودي عرب چې څومره تاریخي مقامات دي انشاءالله هغه به وخت په وخت موږ تاسو ته راوړو په دغه پروګرامونو کې او به تاسو سره شریکو انشاءالله زموږ نیکسټ پروګرام به په غار سور باندې وي بیا داسې چې کوم دی نمبر په نمبر مینا مزدلفه عرفات او ورسره مدینه کې چې کوم زیارتونه دي مسجد قبلتین غون زیارتونه به سعودي عرب موږ وخت سره تاسو ته ښیو د الله په امان